ولسمشر داود خان او کورنۍ یې څرنګه شهیدان شول. همدارنګه د هغه د کورنۍ غړي سره د انځورونو او عمرونو یې دغه ویډیو کې درته در پیژنو. نو دغه تاریخي او له حقیقتونو ډکه ویډیو تر پایه وګورئ او مینه یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. لومړی راځو د داود خان او د هغه د کورنۍ شهیدولو کیسې ته. داود جنبش په 2008 کال کې د ولسمشر ورندار زهره نعیم سره په لندن کې مرکه کړې وه چې اوس هغه هم وفات شوی. هغه وایي په هغه ورځ نعیم خان نه و، لوڼې مې په کور کې وې او لمسیان ښوونځیو ته تللي وه. زه مې د ویښتانو د جوړولو لپاره وتلی وم. یو افسر راغی او په بیړه یې یرغ ته وغوښتم. موږ د داود خان له بچو سره یو ځای ګلخانۍ ماڼۍ ته ورغلو. داود خان په خپل دفتر کې له چا سره پر ټلیفون خبرې کولې. هلته کېناستو. په دې وخت کې الوتکو له پاسه د بمونو غورځول پیل کړل. دا حالت تر ماښامه روان و چې بمبار زور واخیست. داود خان وویل ځئ لاړ شئ لاندې. د وتلو پر مهال د ګلخانۍ د وره له خوانه ډزې پیل شوې. فکر کوم دا د ارګ دننه د خلقیانو او پرچمیانو ډزې وې. په دهلیز کې د داود خان لور زرلخته او لمسی یې غزال چې 8 کلنه وه د عمر لور وه ټپیان شوي وه. هغوی یې بلې خونې ته راوړل. زما لمسی 14 کلنه صفوره پر ټټر لګېدلې وه. د داود خان زوم نظام وویل چې زوف یې کړی دی، نوره ښه ده، خو چې ویې لیدله نو مړه شوې وه. زما د سترګو په وړاندې مړه شوه او د غېږې کوچنیان هم خوندي نه وه. شیما چې د سردار صاحب داود خان ننګور او د ویس میرمن وه، 2 بچیان یې په غېږ کې نیولي وه او دیوال ته یې تکیه کړې وه. کله چې موږ راووتو دوی په ګولۍ لګېدلي وه. له خپلو بچو سره یو ځای 3 واړه شهیدان شوي وه. داود خان په خپل دفتر کې له چا سره پر ټلیفون خبرې کولې. هلته کېناستو. په دې کې الوتکو له پاسه د بمونو غورځول پیل کړل. له زهرې نه مې هیله وکړه چې دا خبره یې ثبت کړم چې د دې په خپل غږ راشي. پورته یې راته وکتل او د هو سر یې وخوځاوه. نور نقل یې داسې اوږد کړ. زما او د نعیم خان لور زرمینه د داود خان خور عایشه چې مایوبه وه او په ګاډۍ کې به ګرځېده. د داود خان میرمن زینب چې زما خور وه او لوڼې یې شینکۍ او زرلخته داود خان ته ورغلل او څنګ ته یې ودرېدل. دا صحنه مې پخپله نه ده لیدلې، خو راته وویل شول چې په دې وخت کې داود خان ته له لرې نه غږ کېده چې تسلیم شه. هغه ورته په ځواب کې وویل چې له خپل خدای نه پرته بل چاته نه تسلیمېږم. په همدې وخت کې د ډزو غږ شو. داود خان، نعیم خان، زینب شینکۍ، د داود خان 3 واړه زامن خالد، ویس او عمر او دغه راز نظام د شاه محمود خان زوی، دوی ټول ځای پر ځای همدغلته ووژل شول. کودتا کوونکي وروسته په موږ پسې راغلل او ویل یې چې ځئ له دې خونې نه ووځئ او که نه نو د کوټې چت در باندې راولېږي. د وتلو پر مهال مې ولیدل چې د داود خان، نعیم خان او نورو مړي پراته دي. زه هم په پښه لګېدلې وم. موږ څو تنه یې وروسته روغتون ته بوتلو. 10 ورځې یې دلته وساتلو او بیا یې محبس ته بوتلو. 2 تنه د نعیم خان لمسی خورشید او توران چې د سردار تیمورشاه زوی و په روغتون کې وساتل شول. د داود خان یوه ننګور ګلالۍ چې د عمر میرمن وه 7 ډزه لګېدلې وه خو ژوندۍ پاتې شوه. له زهرې نه مې وپوښتل چې د داود خان د خولې وروستی ټکی یې په یاد دی. هغې بې له ځنډه وویل هو. نقل یې پیل کړ خو ما ودروله. نه خیر ده، په خپلو ټکو یې راته ووایه او هغې بیا زړه نازړه موافقه وکړه. کله چې هغوی راغلل او لټول یې کول، زه د خپل میړه څنګ ته ناسته وم. پښه یې په ګولۍ لګېدلې وه. ما نه غوښتل چې ووځم، خو خپله سردار صاحب یعنې داود خان وویل چې ځئ ووځئ. ولاړو او په هغه بله خونه کې کېناستو. نور نو بیا نه یم پوه شوې. زهره وایي چې د کورنۍ شاوخوا 80 غړي د ثور پر هماغه باراني ورځ ووژل شول او پوښتنې چې 13 کاله وروسته اوس هم داسې څوک شته چې د دوی او د هېواد د لومړني ولسمشر د ښخېدو ځای ومومي او زیارت پرې جوړ کړي. دا د شهید سردار محمد داود د کورنۍ د هغو 14 تنو عکسونه او لنډ معلومات دي چې له ده سره یو ځای په شهادت ورسول شول. دا سردار عمر د داود خان مشر زوی چې د وژل کېدو پر مهال 40 کلن و. دغه غزال نومیده چې د ولسمشر لمسی او د سردار عمر لور وه. د وژل کېدو پر مهال یې عمر 14 کاله و.
دغه هیله نومېده. دا هم د ولسمشر د ورور سردار اوم لور وه. د وژل کېدو پر مهال یې عمر 14 کاله و. دا سردار خالد دی، د ولسمشر زوی. د وژل کېدو پر مهال 21 کلن و. دا سردار وایس دی، د داود خان زوی چې د خالد سره غبرګونی و. د وژل کېدو پر مهال 21 کلن و. دا د داود خان غېږې کې چې ناست دی وایګل نومېده. د هغه لمسی او د سردار وایس زوی و چې د وژل کېدو پر مهال یې 3 کاله عمر درلوده. دغه میرمنه چې ګورئ زینب ده، د ولسمشر داود خان میرمن او د پخواني ولسمشر ظاهر شاه خور وه. د وژل کېدو پر مهال یې عمر 61 کاله و. دا هم شینکۍ نومېده، د ولسمشر داود خان لور وه. د دې عمر هم د وژل کېدو پر مهال 38 کاله و. دا ورپسې زرلښته نومېده. د داود خان لور د وژل کېدو پر مهال 23 کلنه وه. دا شیما ده چې د سردار داود ننګور د سردار ویس میرمن د خپل زوی حارث سره د شیما عمر د وژل کېدو پر مهال 21 کلن او حارث 15 کلن دی. دا بلقیس نومېده، د داود خان خینه. د پخواني پاچا ظاهر شاه خور د وژل کېدو پر مهال 55 کلنه وه. دا هم محمد نعیم خان و، د سردار داود خان رور چې د وژل کېدو پر مهال 68 کلن و. دا د داود خان ریرا د نعیم خان لور چې د وژل کېدو پر مهال 14 کلنه وه. دا صفورا نومېده، د سردار نعیم لورګۍ د وژل کېدو پر مهال 41 کلنه وه. دا میرمن عایشه نومېږي، د داود خان خور. د وژل کېدو پر مهال یې عمر 54 کاله و. دا سردار نظام نومېده، د ولسمشر داود خان زوم او د مخکني صدراعظم شاه محمود خان زوی. د وژل کېدو پر مهال 43 کلن و.